شاهي باغ یوازې یو باغ نه دی بلکې طبیعت هغه ښکلی راز دی چې هر څوک یې د لیدو ارمان لري. که څوک خاموشي غواړي او که څوک د یخو اوبو څاڅکو غږ خوښوي نو همدا ځای د زړه تسکین دی. السلام علیکم، په خیر راغلی. زه یم امانصاحب، تاسو ګورئ ډسکور پښتونخوا. په دې وخت کې موجود په وادي روډ کې او روان یم یو ښایسته سپاټ ته، شاهي باغ ته. راځئ زموږ ته د شاهي باغ ښکلې او ښایسته نظارې وګورئ او ورسره بیا ورته مشروم جهیل. دا زه اوس روان یم شاهي باغ ته. دا په لاره یو پل دی، په دې پل خوا ته رالم او تاسو کتلی شئ دلته کې یوه لار کمراټ ته وتې ده او یوه ګبرال ته او شاهي باغ ته ده. نو موږ به خپل سفر کوو شاهي باغ په لوري باندې. زموږ سره اوسئ، ویلاګ تر اخره وګورئ او د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. زه ګبرال ته داخل شوم نو تاسو کتلی شئ د ګبرال ویډیو ډېره ښکلې او ښایسته نظر ده او تاسو چې کوم ماما ښکاري د ګوټ کې پټي کې په دې وخت کې تاسو چې کله شاهي باغ ته ځئ او دې برج خوا ته راورسئ نو دلته کې بیا دوه لارې شي، یوه دا لار ده او یوه دا لار ده. دا یوه لار چې کوم ده ګبرال ته تللې ده او دا یوه لار شاهي باغ ته تللې ده. زموږ منزل نوم دا دی، ځئ چې ځو. شاهي باغ تاسو ځئ په لاره باندې کې دا یو ښایسته سړی راځي، ځنګل شانتې خو ډېر ښایسته نظاره ښکاري دی. ویلکم ټو شاهي باغ. شاهي باغ ته راورسېدم ملګرو. دا د شاهي باغ ښکلې او ښایسته نظارې ستاسو سره شریکې کړو. دا شاهي باغ دی. اوس به ځو او ګراوند هوټلې او جهیلونه ټول به تاسو ته شاهي باغ موږ ښیو. دا دی شاهي باغ. منرو شاهي باغ ته راشئ. شاهي باغ کې بیا اخري سټاپ ته راشئ. دا هغه اخري سټاپ دی. یو ټالم دی چې خلک پکې زانګي.